نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. دا نن چې کیما جرګه پر اغزي کې وسوله دا د څلورې کومې چې ګنګ دلیخیل توزیخیل ګنګخیل خوجلخیل ورسره سیاسی پارټي او ورسره علما جمعیت علما اسلام او نور سیاسی پارټي پیپلز پارټي او دغه جمعیت اسلامي ورسره چې کوم نور پی ټی آی دي دغه ټول مشترکه یو جرګه وسوله ځکه چې کله کله داس وی چې دیوای علاقاوي د هغه علاقې مفادات سره مشترک وي بیا په دا کې څوک داتا نه کسي چې یاره دغه پلونکی پارټي دو دا یا عالم دا یا دا قومي مشر دی مشترک مفاد پورا د علاقې خلک دا غون په وځي بندې سره متفقيږي په دغه بنیاد باندې نن دغه خلک قومي مشرون د څلورو کومه ورسره د سیاسي پارټي ورکر او نوجوانون دغه علاقې دا په یو دوی کیسه باندې د سره جمع یو کیسه باندې سره جمع شوی دي چې هغه کیسه بنیادی دو د میژه دغه علاقې د هسپتال مسله دو ځکه چې صحت چې دی دا د انسان په بنیادی ضرورت کې دی او د میژ په دا علاقې کې د ډیر وخت نه د صحت د ادارې فقدان و د ادارې نه وي او بیا د پاکستان په میژ باندې دا مهرباني وکړه چې د امارات د یو فند و د هغه په واسطه سره میژ ته هسپتال جوړ ک او د هسپتال د څو وخت پر ډیر خوشاله وچاله ده چې په دا کې هغه قسم سہولیات مهیا وي هغه مشانینا ډایلاسس مشانینا ورسره د زړه د حرکت معلومول مشانینا دا ټول موجود دي قابل ډاکټرون وي لیکن داغه د میژ خوشولي د ډیر وخت پر پوت نشوله زر کې د خور سره ملاو نن دغه خلک دا مرکای وکړه چې را میژه د حکومت سره په جرګانه مخته میژ نه درنه کی نه میژ احتجاج کی میژه اول چې کیم د میژ سره متعلقه حکام دي د موقع افسرون دي یغه سره میژ جوړ کړله د شل کسونه یو جرګه او په دا جرګه خالی د شل کسونه دي په دا پسې څلور کومه مشرون دي څلور کومه خلک پسې دی نوجوان پسې دی دا مسالو میژ د حکومت سره په سوکا سره کی چې د میژ دغه جرګه ته قبیله کا او د میژ دغه د هسپتال مطالبه دا ته ومنه په زر نظر حال کا او زه خدای یم چې اول خو په کور دادو چې دا د میډیا خبر څنګه ورسي حکومت پورا دا په کور دو چې فورا د میژ په جرګه نه مخکې چې دا خوشخبری میژ ته وروي چې دغه خړاګي خلک د دغه کومه د میژ دا خبره فورا تسلیم کړه میژ د هسپتال فعال کوي او کچېره دا ونه په جرګه نه بعد د کسان وسوله بیا میژو هرغه قانوني جمهوریت لیار هغه میژ اختیاروي چې میژ ته په پاکستان په آئین کې میژ ته اجازه کړی دی که هغه درنه دو که هغه د روټ بند کول دي که احتجاج نه دي بیا میژ دغه لیار اختیاروي او به د هغه نو حکومت ته تکلیفي عوام ته تکلیفي نورپانه مخکې میژ دا درخواست اپیل دی چې د میژ دا کیسه دا په زر نظر حل کو او د جرګه د میژ حکومت سره سابودو سابو میژ مارا کاور سره کی ځکه چې ځنه قانون مطلب عادت چې میژ اپ کور دي او یو بل ارز میژ دغه جرګه د حکومت سره وي خو شولام د لاندې وړي چې هسپتال زه خبره که دغه مراد د لاندې وړي هسپتال د شولام هسپتال زنه مراد دی چې ا د شیخ فاطمه په نوم باندې مشهور دی هغه هسپتال د هغه فعال کول دغه کوم غوړي او دغه کوم مطالباتو که باقي د خبره پوتې وي نه نه په دام د دا وکړي